قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ د بادي او لمريزې انرژۍ د برېښنا تولیدي چارې د خوندیتوب او پاکوالي ځانګړتیاوې لري او په اسانۍ له طبیعت څخه اخیستل کیږي دغه شان پروژې په صحراو، دښتو او څلځایونو کې ترسره کیږي او د انرژۍ د پاک، خوندي او موثر سیستم د جوړولو ترڅنګ د وروسته پاتې ځایونو پرمختګ هم په خوځښت راوستلی او پیاوړی کولی شي. چین له تېرو څو کلونو راهیسې د بادي او لمريزې انرژۍ له لارې د برېښنا د تولیدي وسايلو د ظرفيت لوړولو په برخه کې لومړی نړیوال مقام خپل کړی او د برېښنا تولیدي اندازه یې ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. نو زه به په نننی پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې تاسو سره اړوند معلومات شریک کړم. په 2022 کال کې په چین کې د بادي او لمريزې انرژۍ د برېښنا تولیدي اندازه په لومړي ځل په ساعت کې له 1000 میلیارډو کیلو واتو څخه په ساعت کې 1.9 میلیارډو کیلو واتو ته پورته شوه چې دغه شمېر په چین کې له برېښنا څخه د استفادې په عمومي اندازې کې 14.8% نیولی دی. دوام لرونکې انرژي د ټولنې د پرمختګ د پیاوړتیا لپاره ډېر ستر رول لوبوي. د چین د انرژۍ ملي ادارې تازه شمیرې ښیي چې د روان کال د اپریل تر پایه پورې په دغه هیواد کې د باد او لمر په وسیله د برېښنا د تولیدي وسایلو ظرفیتونه په جلا جلا توګه 380 میلیونو کیلو واتو او 440 میلیونو کیلو واتو ته رسیدلي او عمومي ظرفیت یې 810 میلیونو کیلو واتو ته پورته شوی دی چې دغه شمېر د چین د برېښنا د تولیدي وسایلو په عمومي ظرفیت کې 13.9 سلنه نیسي. چین د نړۍ دوهم لوی اقتصاد او د تولیدي چارو مرکز بلل کیږي. نو د باد او لمر په شمول له دوام لرونکو انرژیو څخه د استفادې چټک او سالم پرمختګ به نه یوازې د چین د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ لپاره ګټور وي بلکې د کاربن د ایستنې د کمښت او د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره به هم مهم رول ولوبوي. قدرمانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای په امان.